الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، امام ابو حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله د دې ځای د دې پن کې د همت خبره کوي، په دې پن کې د عالي همت خبره کوي. یو ځلې دا واورئ، کوم خلک چې همتګري وي، خوارکشه وي، جفاکشه وي، د هغو د ګزارې ځای نه درېږي. هغه دې دا غم نه کوي چې که زه هلته وم بیا به م کار وي، که هلته وم بیا به کوي. که یوازې سیمه هغه خپل کار کوي. ځکه اقبال صاحب وایي یو سلمان پارسی شاعر تیر سوی دی. څوک؟ سلمان وایي هغه دی خوش آوازه سړی تیر سوی دی. اقبال صاحب ہے یاد مجھے نکتہ سلمان خوش آہنگ، دنیا نہیں مردان جفاکش کے لیے تنگ، چیتے کا جگر چاہے شاہین کا تجسس، جی سکتے ہیں بے روشنی دانش فرہنگ، کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے طاؤس فقط رنگ. ہے یاد مجھے نکتہ سلمان خوش آہنگ، وای د خوش آواز سلمان یوه ښه نکته زما په فکر کې ده. د خوش آواز سلمان یوه ښه نکته دا زما یاده ده چې جپاوړونکو کسانو ته، تکلیف وړونکو کسانو ته، زحمت وړونکو کسانو دپاره دا دنیا تنگه نه ده. دا دنیا تنگه نه ده. ہے یاد مجھے نکتہ سلمان خوش آہنگ، دنیا نہیں مردان جفاکش کے لیے تنگ، چیتے کا جگر چاہے شاہین کا تجسس، چې د چیتې جگر، د شیر جگر و د دا رقم شیان د پړانګ جگر وغواړي ام یې دی حاصلولی شي. شاهین کا تجسس، شاهین خو ډېر لوړ الوزي، هغه دنیا ډېر ویني، هغه هم کولی شي. چیتے کا جگر چاہے شاهین کا تجسس، جی سکتے ہے بے روشنی دانش و فرنگ، بې له رڼا خپل علم حاصلولی شي. امام الوسي رحمه الله خپل تفسیر د سپوږمۍ رڼاو ته لیکلی دی. جی سکتے ہیں بے روشنی دانش و فرہنگ، کر بلبل طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے طاؤس فقط رنگ. د خوش رنگ و خوش آواز پسې مزغله. خوش رنگ فقط رنگ دی، خوش آواز فقط آواز دی. یعنی د چا څه په دا شیان باندې مه متاثره کېږه، د چا په رنګ متاثره کېدل چې خاطر دې پکې خاورې شي، خاطره دونه مه کوه، خاطر د چا د سترګو. دا شیان یو عالي همته سړی دا شیان ته نه درېږي، دې ته خپل کار نه دري. نو چې د چا همت بلند وي، لوړ وي، عظیم وي، هغه داسې کارونه کوي. اوس ورته ګورئ دی څه وایي؟ ومن كانت همته في هذا الشأن، د چا چې همت وي په دې شان د حدیثو کې، ومواظبته على هذه الصناعة بحسب ما ذكرته، لکه دا ما چې درته ذکر کړي دا رقم وي، لم ينكر لواحد منهم أن يجرح الضعيف ويقدح في الواهي من الرواة والمحدثين. بیا بد نه ګڼلی کېږي د یوه دپاره هم چې دوی جرح وکړي پر ضعیف باندې، قدح وکړي پر واهي باندې، چې هغه روا، هغه نو هغه روات محدثین وي، چې دا رقم یې همت وي چې سعید و شعبه درته پېژني، چې دا رقم یې روایت وي چې په نظر کې نظر ابن پلان درته پېژني، ضعیف و ثقه درته پېژني، په یوه نامه دوه درته پېژني، او په داسې طبقاتو کې درته پېژني. دا نو چې بیا جرح وکړي، د دې جرح پر دوی بده نه ګڼل کېږي. ومن لم يطلب العلم من مضانه، چا چې علم د خپله ځایه نه دی، بلاګر د کیسه دا ده، بس سند متصل دی، روات ثقات دي، فالحديث صحيحون. دا رقم وګوره، دنیا متخصصین في الحديث دي، سند متصل دی، روات ثقات یو د بل روا پلان روا عنه پلان، بس په تهذیب الکمال کې پیدا کړه. دا رقم خو په دنیا کې داسې سړی نشته چې متخصص په الحدیث نه وي. اول خو دا تخصص نه بله پسې ختم کړي، دا تخصص مخصوص یې بله پسې ختم کړي، د غیر د حدیثو طالبان دا کیسه مې سه بله پسې ختموي. او دویم دا دی، په دا نه دی حدیث حل چې ګرد روایت مخ ته کښېښوي، بس یو راوي دې دلته وکاتي په تهذیب الکمال کې د پلانې استاد، یا بس دا پلانې شاګرد، یا دا بل پسې وګرځه، بل پسې وګرځه، سند متصل سو، روایت ثقات بلا حدیث صحیح سو. دا رقم خو ټوله دنیا متخصصین دي ورو. دا رقم خو په 2 میاشتې کې تی ماته دا کوټه په لاس راکړي، په کوټه کې سړی له ولاکه راس پاتې شي چې دا مازې په علم باندې لږ ولایت دا به ګرد متخصص. دا رقم تخریج خو ګرده کوی شي. پر دا رقم تخصص باندې 2 جمعې وخت هم ډېر دی چې سړی پر تېروي. 2 جمعې که تخصص د دا شي نه وي، بیا 2 جمعې وخت پر ډېر دی، نور وخت خلک نه پر ځای کوي. که تخصص د جمع طرق نوم دی، د ثقاتو، د اخطاو، د ضعافو، د اصاباتو، د دې نوم دی. په جرح او په تعدیل کې د متعارضو اقوالو در مابین تطبیق پیدا کول، هر یوه بیا تخصص د یوه کال کار هم نه دی، د 2 هم نه دی، د 5 هم نه دی، د 10 هم نه دی، د ګرد عمر د طلب نوم. بیا که څوک تخصص پرېږدي، که طلب العلم پرېږدي، موږ پر خپل کار ته طلب علم الحدیث یې ښه دي. صحیح ده، زموږ دا طلب علم الحدیث دی. چلو
ومن لم يطلب العلم من مظانه، دا علم د غیر مظان نه طلبول دي. ولا دار في الحقيقة على أطرافه يعيبهم إذا قالوا فلان ضعيف وفلان ليس بشيء لجهل بصناعة الأخبار وقلة معرفهم بالطرق والآثار. دي تجمع الطرق وآثار دا شيء نما الميج. ولو أنهم وقفوه لإصابة الحق علموا أن السنة تصريح بإباحة ما ذهبوا إليه من الإطلاق على من صح عندهم الجرح والقطع. کچیر دی و دی علم ته دغونه وخت ورکړی وای لکه هغه وخت ګوچ ورکړی دی دغونه خپل زړه سینه او دماغ پکې خوړلی وای نو دوی ته هم دا معلوم شوی وای چې کوم چاته چې دی ضعیف وای هغه ضعیف دی، کوم چاته چې دی ثقه وای هغه ثقه دی، د کوم ثقه روایت ته چې دی مقبول وای هغه روایت مقبول دی، د کوم ثقه روایت ته چې دی مردود وای هغه مردود دی، د کوم ضعیف روایت ته چې دی مقبول وای هغه مقبول دی، چې د کوم ضعیف مردود روایت ته دی مردود وای هغه مردود دی. بیا به دی خدا هغه وخت یادای سوای چې دی دغونه وخت پر تیر کړی وای لکه هغو چې پر تیر کړی دي. یحیی بن معین ته چا ویلی یو وخت دی وخت غټ وزرګې وروښوي ته پر پلانې سړي باندې لګېږي نو دا ولې ته پر لګېږي هغه ورته دا روایت وایي نو دا دونه بزرګ ته په دې څه خبرې دلته دی وکړه ته راسه زما چې 20 کاله په دې دغه کې تیر کړي ته 20 کاله کې تیر کړه بیا ته ووایه. اوس نو خبره د دې ځای دا کوي چې دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دی هم جرح کړی ده پر رواتو، دی هم چش کړی دی جرح کړی ده پر رواتو باندې پر خلکو باندې. دا اوږد روایت ذکر کوي هغه فاطمه بنت قیس روایت. بیا ودې ټول ته ولاړه په پلاني ځای کې دا تېره کړې روایت زه نور نه ذکر کوم چې کله دې دا پرس وباره ماله راسه دا چې راله قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دې چې کله عیده پرک بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته راله او زما خو عیده پرس وه. اوس نو یو معاویه رضی الله عنه معاویه بن ابي سفیان او یو ابو جهم دغه دوه ماله د نکاح پیغام څه په کړی دي راستولی دي څه وکم نکاح ورسره وکم کنه. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. دغه ابو جهم چې دی د دې دغه د وژې سلرګۍ نه اچوي دا دې ویي دی وبه دې کوټي نو دا یو. و اما معاویه فصعلوک لا مال له مسکین دی. شانو ته انکحي اسامه بن زید د رسول الله ګوره قالت داوی فکرهته ما ته خوند را نه کړي چې اسامه ابن زید خو د حبش نه و نه هغه حبشي و. ثم قال دا حبش او دا توران چې دي د خلکو نه دي خوښ خو بیا هم الله پاک جل جلاله دی علامه ابن الجوزي رحمه الله ته جنتونه ورکې چې د تورانو د صفت تورانې مې څه راپورته کړي دي. تنویر الغبش فی فضل السودان والحبش کتاب لیکلی دی. رفع شان الحبشان سیوطي لیکلی دی. سیوطي هم یو کتاب لري په دې موضوع کې بیخي ډېر کتابونه شته. دا زموږ په حنفیو علماو کې هم یو عالم شته چې ډېر کتابونه د سیوطي د زمانې سړی دی. دا هم ډېر کتابونه لري نه مې راسه د ذهنه راسه ووتی په ابناو کې دی چې څوک دی. خو ابن الجوزي چې کوم کتاب لیکلی تنویر الغبش فی فضل السودان والحبش ډېر زبردست کتاب دی. خو بهرحال ډېر ضعیف ډېر کمزوري روایات هم پکښې دي. په هغه کې حبشان دا اسامه ابن زید دی، دا عطا ابن ابي رباح دی، دا ذوالقرنین دی، داسې غټ غټ خلک د تاریخ یې راخیستي دي او بیا پر تور رنګه بحث کړی دی. بیا په تور کې دا ویل چې ګورئ په سترګو کې تور دی دا تور چې نه بیا سترګې چې نه دي بیا په تورو کې کسي تور دی په سترګو په تورو کې کسي د سترګې. ته څه ورته وایاست څه ورته وایي خلک دا تور دی مکه مکرمه توره ده بیا نو بس پسکللی دی بیشته تور بیشته خلک خوښوي خو سپین بیشته خلک نه خوښوي. داسې یو څه هغه تور هغه شیان چې په معاشره کې یو څه شی لري هغه یې ګرده دلته بیا ظاهر کړي دي. څه نومیږي د کتاب نوم چې دی تنویر الغبش فی فضل السودان والحبش. دغه یې د اسامه رضی الله عنه د وجې څه مې ذهن ته رالی ورنه پر موضوع مې تیاري کړې وای پر دا ډېر ښه کتابونه شته او ډېره دا هم یو بهترینه علمي موضوع ده. دا وای زما نس خوښ فاطمه بنت قیس وای اسامه مې نس خوښ. قال انكحي اسامه بن زید فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. الله زما دپاره پکې ډېر خیر وګرځوي او بیا به په ما څه کېدله غیبته به په ما کېدله. قال ابو حاتم وای في هذا الخبر دليل على اجازه القدح في الضعفاء. په دا خبر کې دلیل دی چې ضعفاو باندې قدح څه شي ده ډېر ښایسته طرز د استدلال نه دی ده على سبيل الديانه
لأن يتنكب عن الاحتجاج بأخبارهم لا على سبيل القدح فيهم من جنس الغيبة. د غیبت د جنس بیا نه کوي بلکې د دې دپاره بیا کوي چې دا دین صفا صحیح سي، مشوره چا در سره کړې د دې دپاره. ولما كان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أبي جهم أنه لا يضع عصا عن عاتقه، وفي معاوية أنه صعلوك لا مال له عند مشورة استشير فيها. كان ذكر مثل مما كان في الإنسان مكنونا، ما لو لم يبين ذلك أحل حلالا وحرم حرارا أجود، وإظهار مثله أولى لا أن يكون غيبة كما زعم من اقتضى بالرأي المعكوس والقياس المنحوس. چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په یو مشوره کې د ده سره مشوره سوې ده د نکاح په امر کې چې تعلق یې فقط د دوو انسانانو پورې راځي، په هغې کې لا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شی نه کوي پټ، ښکاره یې کوي او ورته ویې ویل، نو دا غیبت نه دی. نو هغه شی د هغو خلکو خبرې په هغه خلکو کلام چې هغه حلال حراموي حرام حلالوي د هغو کې خو په طریقه اولا سره باید څه په وسي ظاهر سي. دا یو روایت ذکر کوي. دویم روایت دغه ذکر کوي چې واقعه د افک کله پیښه سوه. چش پیښه سوه؟ واقعه د افک. د افک په واقعه کې خو نو خلک مبتلا سول، منافقینو یې سربراهي یوړه، بیا څه مسلمانان هم پکې څه سول، هغه هم څه پکې مبتلا سول په دې مشکل کې. نو بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ظاهره خبره ده چې داسې انسان لکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیا دونه یو لوی بهتان ټول عمر د منافقینو، دا که په کافرانو کې دي که په مسلمانانو کې منافقین به ګرد مر بهتانونه پر خلکو وایي. دا د منافقینو علامه ده. څه چم به کوي؟ بهتانونه. دا د منافقینو دا د دې خلکو دا علامه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په زمانه کې پر عایشه رضی الله عنها باندې دا بهتان ویل. خو خیر بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم علي بن ابي طالب، اسامه بن زید او دا رقم بریره د دوی سره مشوره وکړه. علي بن ابي طالب خپله خبره ورته وکړه او اسامه ابن زید ورته ویل چې ورور دا مطلب دا پاکه ښځه ده، دا خلک. بریري ورته ویل، بیا بریري سره پوښتنه وکړه، یا بریره هل رأیت شیئا یریبک من عایشه؟ تا د عایشې څه په ګرد عمر کې تا دی شی لیدلی دی چې د عایشې په اړه تا په شک کې واچوي؟ هغې ورته ویل چې نه نه ما والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديد. بس دا د عمره کوچنۍ ده چې وړه دغه کوي، بیا لا په یو بازي اخته سي دا جن راسي هغه ځینې وخوري. دا بس نور دلته ګوره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه ته خپله هم دا معلومه وه چې دا منافقین دي او د منافقینو، خو بیا هم د دې خلکو د دې نورو منافقینو د دې دغه په باره کې د هغې د تعدیل په باره کې مطلب د خلکو څه ده چش کړې ده، پوښتنه یې کړې ده. قال ابو حاتم في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عليا واسامه وبريره عما يعلمون من اهله بيان واضح انه لم يسالهم الا وعليهم اخباره بما يعلمون منها. دوی به حتما د دې خبر د ورکولی چې په کوم څه باندې د دې څه دی خبره. فكذلك كل من علم من راو خبر لا يبلغ مقداره في الدين قدر عائشه ولا محله من النبي صلى الله عليه وسلم محلها شيء يهي الخبر به او يبطل الخبر بذكره واجب عليه ان يخبر من لا يعلم ذلك. وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نه د رسول الله مقام د بل چا مقام کېدی سي، نه د عایشې مقام د بل چا مقام کېدی سي چې په هغه کې لا پر دوی واجبه وه چې دوی په کوم شي خبره هغه یې ورته ویلی وای. نو په یو راوي چې یو روایت کوي د هغه خو دونه مقام هم نه دی، په هغه کې بیا په طریقه اولا اوجبه ده چې د راوي په اړه معلومات ورکړي خلکو ته. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.